تاسو له SBS پښتو سره یاست. SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio. تاسو له SBS پښتو سره یاست په موبایل، آنلاین او په رادیو کې. سلامونه ستړي مشئ. نن سه شنبه د 2024 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې ل 9 نیټې سره برابرېږي. زه مجيب منیبم او تاسو د SBS پښتو خبرونه ته غوږ یاست. مخکې لدی چې د خبرونه د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې د خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. SBS پښتو د کیمرګل خلکو خوانیو او وسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدارز د ابوریجنل او تورستانګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې د خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خبرونه تر پایه لموږ سره اوسئ. په ډیلیټ ښار کې میشت افغان شیرولی نظری په 2010 کال کې استرالیا ته راغلی. دلته ذکر کړي او اوس مهال د اډلیډ په یو دولتي روغتون کې د رادیوګرافر په توګه دنده تر سره کوي. مال هغه سره دغه د ژوند او لاسته راوړنو په اړه مرکه تر سره کړي چې د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو ته خبره کړو. تاسو به د استرالیا د ملي بیرغ او د ابوریجنل خلکو د بیرغ ترڅنګ یو بل بیرغ هم لیدلی وي چې دغه بیرغ د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ دی. د نن ورځې په خبرونه کې به یو معلوماتي دغه بیرغ د تاریخ په اړه واورو. له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د روسي مهمو پیښو په اړه واورو. رحیم الدین اورخیل د افغانستان پیو شمیر سیمو د پاکستان د هوایي بریدونو او د خلکو د خبرګونونو په اړه یو رپورت راستولای دی. مخکې لدی چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړو، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د استرالیا او وانواتو ترمنځ د تړون اقتصادي ګټې تر څېړنې لاندې نیول شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له امریکا سره د هر ډول پلان شوی غونډې خبره ردوي او د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستیو هوایي بریدونو پراخ خبرګونونه راپارولي دي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. استرالیا او وانواتو د هند آرام سمندر په سیمه کې د چین د نفوذ د سیالي په ترڅ کې یو تعدیل شوی امنیتي تړون لاسلیک کړی دی. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي او د وانواتو لومړي وزیر جوتام ناپات دغه تړون چې د ناکامال تړون په نوم یادېږي په کانبرا کې لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به استرالیا د وانواتو د پولیسو اصلي همکار وي، خو وانواتو دا نه منلې چې استرالیا د چین لخوا د تمویلیدونکو پروژو د تصویب یا رد واک ولري. وانواتو پریکړه کړې چې خپل خاوره به د هیڅ بهرني هیواد د پوځي اډې یا پوځي زیربناو د جوړولو لپاره ونه کارول شي. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي ویلي دا تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د برابرۍ او متقابل ملګرتیا پر بنسټ ولاړ دی. We've concluded a balanced agreement that will protect our collective and individual security and our sovereignty. And it will support our interest in a stable, prosperous and secure region that we both call home. د بهرنۍ پالیسۍ شنونکي وایي د استرالیا او وانواتو ترمنځ نوې امنیتي تړون کولای شي د آرام سمندر په سیمه کې د استرالیا اقتصادي وړتیا او نفوذ لا پیاوړی کړي. د لوی انسټیټیوټ د آرام سمندر د ټاپوګانو د پروګرام مشر الیور نوبیتاو وایي د تړون د برخه د دې لامل کېږي چې استرالیا وکولای شي په سیمه کې خپل اقتصادي سیالي نور هم پیاوړی کړي. Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well for sort of private sector linkages to assist with propping up Vanuatu's economy. So I think that's a key win for Australia to be a partner to ensure that it has
a say or sort of can direct Australian investment going into Vanuatu as well. And that's a key area that we've been seeing competition across other Pacific Island countries as well, where there's a lot of Chinese investment. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کړې چې ایران د تیرې اونۍ د بریدونو له تبادلې وروسته د غونډې غوښتنه کړې او وايي چې د غونډه بنن په قطر کې ترسره شي. د ایران د بهرنی چارو وزارت له امریکا سره د هر ډول پلان شوی غونډې خبره ردوي، خو وايي چې د ایران د کنګل شوی پیسو د خوشی کولو په اړه د تعقیب لپاره به یو متخصص پلاوی دوه ته واستوي. دغه وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې تهران ته اوسنۍ لومړیتوب دا چې له واشنگټن سره د لاسلیک شوی تفاهم لیک عملي کېدل ډاډمن کړي. لنډمهاله تړون د هرمز تنګي د بیا پرانستلو غوښتنه کوي او دواړو لورو ته 8 ورځې وخت ورکوي چې د سولې د یوې پراخې موافقې په اړه خبرې اترې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کارولین لیویټ ویلي چې واشنگټن لا هم اوربند تجمن پاتې دی، خو که اړتیا پیښه شي د ځواک کارولو امکان نه ردوي. په راتلونکو ورځو کې په وینزویلا کې د سخت باران اټکل شوی، په داسې حال کې چې چارواکي له 2 زلزلو وروسته د راناسکور شوی ودانیو تر خاورو لاندې د زرګونو بند پاتې کسانو د ژغورنې هڅې روانې ساتي. د راپورونو لمخې په دې طبيعي پیښه کې له 1200 څخه زیات کسان وژل شوي دي او اندېښنې زیاتې شوي چې زرګونه کسان بیکوره شوي او له خطر سره مخ دي. د اماري لیس اوکانتو کور چې د دولتي کور جوړونې د ودانۍ برخه وازیانمن شوی دی، هغه او دغه کورنۍ له زرو څخه زیات نور خلکو سره یو ځای اوس مهال د کاراکاس په یو خیمه‌ای کمپ کې ژوند کوي. We're afraid. There are walls that could collapse and hurt us. The structure is fine, thank God. Our structure is fine, it's solid. But there are many damaged walls on the first floor, the second floor, entrances to the buildings. It's dangerous to be inside them in case there's another tremor and the walls come crashing down on us. د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستي هوایي بریدونو پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي چې دا بریدونه یوازې یو امنیتي پیښه نه ده، بلکې د افغانستان د اوسنی وضعیت ملي دریز او راتلونکو په اړه د ژور فکر، ملي حساب او صادقانه ارزونې جدي ملي بلنه ده. حامد کرزي هم د بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت ښکارا نقص او د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف عمل دی. کرزي له پاکستان څخه غوښتي چې له دوګونی سیاست څخه خلاص واخلي او له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې جوړې کړې. د پخوانی حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ویلي چې دا ډول بریدونه د تاوتریخوالي او کړکېچ د لا زیاتېدو لامل کیږي. طالبانو په کابل کې د پاکستان شازدافیر احضار کړی او دغه بریدونو په تړاو یې خپل رسمي اعتراض ورته سپارلی دی. بل لورته پاکستان د بریدونو تایید کړي او ویلي دي چې دای په خیبر پختونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې د وروستیو بریدونو په خبرګون کې تر سره کړی دي. د استرالیا خزانه‌دار جیم چالمرز ویلي چې دا د خوښۍ خبره ده چې د هیواد د تیلو بیې د 2022 کال لپاره رئیسي تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې دي. د استرالیا د پټرولیم انسټیټیوټ وايي 13 اونۍ په ملي کچه د پټرولو د 1 لیټر اوسط بیه ل 8 سنټو څخه زیاته راټیټه شوې او نږدې $1 او 80 سنټو ته رسیدلې ده. د تیلو د مالیې درې میاشتنۍ تخفیف چې ټاکل شوی و د جون په 10مه پای ته ورسیږي، اوس په د یوې بل میاشتې لپاره وغځول شي، خو له سبا څخه بعد د تخفیف کچه له 20 سنټو څخه 14 سنټو ته راټیټه شي او وروسته به په تدریجي ډول ختم شي. ډاکټر چالمرز ویلي چې دا پریکړه سمه ده. We wanted to make sure that we smooth out any of the impacts at servos in communities right around Australia as the support tapers away. And so we've gone for this very responsible, targeted, temporary, tapered extension. The ACCC has also warned the petrol retailers and suppliers not to take motorists for mugs, to make sure that when there is an extension in petrol price relief that the government is providing, that's passed on in the appropriate way to motorists.
د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي او د مخابراتو وزیر انیکا ویلز اعلان کړی چې هغه ټولنیز رسنۍ به له 2 برابر لوړو جریمو سره مخ شي چې له 14 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو د بندیز قانون ته غاړه نږدي. حکومت د دوشنبه په ماښام پارلمان ته د قانون تعدیلات وړاندې کړل څو د استرالیا د ټولنیزو رسنیو د لږ تر لږه عمر قانون لا پیاوړی کړی. د تعدیل شوی قانون لمخې د ای سیفټي کمشنر ته به پراخ واکونه ورکړل شي چې له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات وغواړي او د قانون د نه مراعاتولو په صورت کې به اعظمي جریمه له 9.15 میلیونه ډالر څخه 9 میلیونه ډالر ته لوړ شي. د حکومت په وینا له 13 دسمبر میاشتې راځي له 14 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو څخه باندې 15 میلیونه حسابونه لري غیر فعال یا محدود شوي دي. خو لومړی وزیر انټونی البنيزي وایي د ټولنیزو رسنیو شرکتونه لا هم د قانون د پلي کولو لپاره کافي اقدامات نه کوي. Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا وژونکو وبا څلورم ولایت ته هم خبره شوې چې له جنوبي سودان او د مرکزی افریقا جمهوریت سره پوله لري. چارواکي هڅه کوي د ناروغي د لیږد لړۍ وڅاري او له ناروغانو سره د تماس لرونکو کسانو پیژندنه وکړي. ورسته له هغه چې په دې سیمه کې د ایټوري ولایت له مرکز بونیا څخه یو راغلی مسافر په دغه ناروغي اخته و پیژندل شو. یوې روغتيایي سرچینې AFP خبري اژانس ته ویلي چې دغه کس ورسته مړ شوی. په همدې حال کې د هیواد په شمال ختیځ کې د بینی په ښار کې له ایبولا ناروغي څخه د لومړي ژغورل شوی شخص هرکلی کړی دی. تر اوسه پورې په کانګو کې نږدې 1240 پیښې ثبت شوي او 360 کسانو خپل ژوند لاس ور کړی دی. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. نن د استرالیا په ډیرو ښارونو کې باران وریږي. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، پرت کې باران د تودوخې لوړه درجه 19، په اډلیډ کې باران د تودوخې درجه 19، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 15، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، په برزبن کې هم باران د تودوخې لوړه درجه 22، په داروین کې د باران امکان شته د تودوخې لوړه درجه 11، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 22، په پیښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 22. دا هم د استرالی ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیه. د استرالیا $1 9.8 امریکایي سنټه، یو استرالی ډالر 8 یورو سنټه او 2.50 بریټانوي پنسه. د استرالیا $1 15 هندیو کلدارو او 190 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا $1 د متحده عربی اماراتو له 2.15 درهم سره برابرېږي او د استرالیا $1 3.40 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا هم ستړي مشئ. تاسو SBS پښتو ته غوږ یاست. زه مجيب منیب یم. دغه خبرونه تاسو ته هم د اوس په ژوندۍ بڼه له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پایل کې یادونه وکړه چې ما یو مرکه له یو افغان سره چې د شیرولی نظری په نوم ده او اوس
په اډلیډ ښار کې په یو لوی دولتي روغتون کې د رادیوګرافر په توګه کار کوي. ما له هغه سره د هغه د ژوند او لاسته راوړنو په اړه مرکه تر سره کړې. لومړی به له هغه سره تر سره شوی مرکه واورو، له هغه وروسته به زما د همکار رحیم الدین اوریاخیل ریپورت تاسو ته خپور کړو چې د پاکستان د وروستیو بمباریو په اړه جزئیات راټول کړي او خبرګونونو ته په دغه ریپورت کې ځای ورکړی. ښاغلی شیرولی نظری، ستړی مشي او ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. که په پیل کې مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ چې پیدایښت چیرته شوی او لومړی زده کړې دي چیرته کړې دي. ډیره مننه د هر څه اول تاسو نه ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړئ. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، همدارنګه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نوم شیرولی دی او زه د لوګر ولایت په مرکز کې پیدا شوی یم او لومړنۍ زده کړې مې زه په پیښور کې د رحمان با لیسې نه فارغ شوی یم. نظری صاحب، که په دې اړه هم راته ووایئ چې تاسو څه وخت استرالیا ته راغلي یاستئ؟ زه په 2018 کال په وروستیو میاشتو کې زه استرالیا ته راغلم او فی الحال د استرالیا په جنوبي استرالیا د اډلیډ ښار کې ژوند کوم. نظری صاحب، استرالیا ته لراتګ وروسته مودلته په کومه برخه کې او څومره زده کړې کړې دي؟ زه چې کله استرالیا ته راورسېدم نو کومه لومړنۍ زده کړې چې ما هلته په پیښور کې کړې وې نو هغه قابل د اعتبار نه وي. نو د دې لپاره ځینې نور الټرنیټیو ویز هم دلته په استرالیا کې وو. نو چې ما ځینې دوستانو انډیوالان دلته په پانتون کې درسونه ویلې نو دا غوینه مرسته وغوښتله او بالاخره چې دلته یو پاتوی و چې هغه ته فاونډیشن سټډیز یا کالج ویل کېده. نو هغه کالج نه تقریبا ما یو کال هلته زده کړې وکړلې او بالاخره په جګو نمراتو باندې پانتون ته مې لاره پیدا کړله او د هغه نه بعد ما خپله ډیګري په میډیکل ریډیشن کې واخیستله. ښاغلی نظری، ډیر کم شمیر هغه افغانان چې استرالیا ته راځي دلته لراتګ وروسته پوهنتونونو ته ځي او لوړې زده کړې ترلاسه کوي. تاسو سره دغه فکر څنګه پیدا شو چې په استرالیا کې باید پوهنتون ته ولاړ شئ او لوړې زده کړې ترلاسه کړئ؟ زما خو انګیزه د لوړو زده کړو هغه وخت چې زه د لیسې نه فارغ شوم ما سره دا انګیزه وه چې زه به لوړې زده کړې کوم. خو بیا د ځینې اقتصادي مشکلاتو پر اساس باندې ما ونه شو کړلی چې د زده کړو ته ادامه ورکړم. نو کله چې زه استرالیا ته راغلم نو ما سره همدا انګیزه وه چې زه به خپل هغه کوم ارمانونه وو خپل ارمانونه پوره کړم. نو دلته ما کې دا پوتنشل وو او ما فکر کوو که چیرې زه فول ټایم کار هم وکړم ځکه چې ما باندې فامیلی مسؤلیتونه هم زما په غاړه وو نو ما فول ټایم کار کوو. نو ما دا پوتنشل مې په ځان کې لیده که زه چیرې د باوجود چې فول ټایم کار هم کوم نو زه کولی شم چې دې ترڅنګ خپلو زده کړو ته هم ادامه ورکړم. نو ما هماغه وکړی شو چې د یو کال د فاونډیشن زده کړو نه وروسته چې ومې کړی شو چې جګې نمرې واخلم او دغه جګې نمرو په اساس باندې د پوهنتون ته لاره پیدا کړم. نو تقریبا ما 4 کاله فول ټایم زده کړې هم وکړلې او د دې ترڅنګ ما فول ټایم کار هم کوو. نو ځینې افغانان خصوصا ځوان طبقه چې کله استرالیا ته راځي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې والا موږ لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې دي یا مو انګلیسي ضعیفه ده او یا نشو کولی چې دلته هغه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړو. خو داسې نه ده. دلته چې دی ډېر امکانات دي. کله چې پوهنتون ته داخلېږي نو تقریبا لایبرري جدا ده. نور په داخل کې کله چې ته پوهنتون ته داخلېږي ورکشاپ جدا لري. نور ډېر امکانات د زده کړو ډېر امکانات لري. نو کولی شي چې په ډېر اسانۍ ډول باندې نه تنها چې ته خپل فول ټایم کار کوي کولی شي ته خپل لوړو زده کړو ته هم ادامه ورکړي. نظری صاحب، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره درلوده یو شمیر افغانان استرالیا ته راتګ وروسته
د ژبې په اړه شکایت کوي چې انګلیسي ژبه خپل ژبه نه ده یا لومړنۍ ژبه نه ده، نو نشي کولای په دې ژبه دلته لوړ زده کړې وکړي. ستاسو خپل تجربه څنګه و؟ انګلیسي مو زده و که استرالیا ته راتګ وروسته مو دلته ژبه زده کړه؟ زه خو کله چې په پیښور کې د لیسې نه فارغ شوم، نو په جریان د لیسې کې کله چې زه په 10م صنف کې وم، نو ما د مکتب د زده کړو ترڅنګ هم زه خپل شخصي د انګلیسي کورسونه مې تعقیبول، او تقریبا 11م صنف ته چې کله زه ورسېدم نو ما د انګلیسي تدریس کوو په یو د شخصي انسټیټیوټونو د انګلیسي کې. نو دغه وخت نه ما انګلیسي یاده وه، خو دا داسې نه ده چې کله استرالیا ته راشي باید په مکمل ډول په انګلیسي باندې تسلط ولري. دلته ځینې خصوصا د مهاجرینو لپاره ځینې د انګلیسي برنامې لري، کولای شي چې تقریبا په وړیا توګه باندې چې خصوصا په ساوث استرالیا کې د ټیف له لارې نه تاسو 1 کلن یا 2 کلن د انګلیسي کومې برنامې چې دي هغه ته ادامه ورکړئ، او کله چې پوه شو چې زه په تقریبا اوس کولای شم چې په مکمل ډول په انګلیسي تسلط لرم، نو هغه نه به تاسو کولای شئ چې نور لوړو زده کړو ته هم ادامه ورکړئ. نظري صاحب، تاسو له اوریدونکو سره د خپل ژوند او په استرالیا کې د لوړو زده کړو په اړه معلومات شریک کړه، که له اوریدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې اوس چیرته او په کومه برخه کې کار کوئ؟ زه خو په جنوبي استرالیا کې په یو د غټترینو حکومتي شفاخانو کې کار کوم، نو تقریبا د غدري کال کېږي چې زه کار کوم فول ټایم. زه د ریډیولوژي ډپارټمنټ کې د ایکس ری بخش کار کوم، نو هغه کوم لومړنۍ مریضان چې راځي لومړنۍ هغه تشخیص مونږ کوو، یعنی کوم هغه ایمیجینګ یا سکینز چې مربوط کیږي هغه مونږ پرې مربوط کیږي، مونږ هغه تر سره کوو. بیا تقریبا ما 2 کاله د ریډیولوژي ډپارټمنټ کې کار وکړ، بیا هغه نه بعد ما ډیره علاقه د کارډیولوژي بخش کې درلودله. هغه مریضان چې د زړه مریضان دي او د زړه په ناروغیو اخته شوي دي، نو هغه بخش کې ما ډیر شوق درلوده. نو بیا تقریبا 3 میاشتې ما بیا د انجیوګرافي بخش کې ټریننګ می ترلاسه کړ. نو زه فلحال نه تنها د ریډیولوژي بخش کې همدارنګه د کارډیولوژي د انجیوګرافي بخش کې هم کار کوم، چې کوم هغه د زړه مریضان راځي نو موږ د انجیوګرافي خدماتونه وړاندې کوو. نظري صاحب، تاسو د اډلیډ په یو دولتي روغتون کې د رادیوګرافر په توګه دنده تر سره کوي. کله اوریدونکو سره د رادیوګرافر د کار په اړه هم معلومات شریک کړئ چې رادیوګرافر کوم کارونه تر سره کوي؟ وظیفه دا ده، مثلا یو سولان مثالونه به زه درکړم. یو د چا مثلا لاس مات د ریډیولوژي ډپارټمنټ ته راځي، د لاس عکس اخیستل کیږي، دغه تشخیص کیږي. نو کله چې تشخیص دغه عکس واخیستل سي، بل اخره بیا دغه سکینز چې دی ریډیولوژیست ته ورځي. ریډیولوژیست هغه ډاکټر ته ویل کی چې دغه راپور به لیکي. نو دغه نه بعد هغه کله چې تشخیص دی اډوکه ماته بیا هغه اورتوپیډیک ډاکټر ته معرفي کیږي چې هغه نه بعد هغه تشخیص کوي. د ریډیوګرافر بل وظیفه ده کله چې مثلا سی ټي سکین، مثلا ځینې مریضان سی ټي سکین ته کې چې هغه په متواتر ډول باندې عکسونه اخیستل کیږي د انسان د بدن، یا د ام آر آی بخش دا هغه یو بیل هغه د سکین ده چې دغه هم عکسونه یا ایمیجینګ د اخیستل کیږي. همدارنګه ما چې مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې زه فلحال د انجیوګرافي بخش کې په کارډیولوژي ډپارټمنټ کې کار کوم. نو انجیوګرافي ریډیوګرافر به دې ته ویل کیږي کله چې مثلا په انسان یو مریض باندې د زړه حمله راشي، نو مخکې له دې نه چې دغه د مریض تشخیص وسي چې د زړه کوم رګ مثلا فلحال بند ده چې هغه سبب وګرځي چې په دې مریض باندې د زړه حمله راشي، نو هغه د مختلفو زاویو نه موږ دغه د زړه عکسونه اخلو او ډاکټر ته یو پلان د هغه جوړو چې یعنی کوم رګ بند چې ډاکټر وکول شي چې د مرغ رګ ته بیا هغه کوم
سټنټ ورته ویل کیږي چې هغه سټنټ ور داخل کی او هغه رګي خلاص کی ځکه چې مثلا زړه مختلف رګونه لري. نو همدارنګه زه د سکرینینګ بخش کې هم کار کوم چې انټرونشنل ریډیولوژي ورته وایي چې په هغه کې مختلف سکینونه ترسره کیږي. مثلا د چا په ستوني کې یو شی مثلا باعث ټیومر یا شیپ کې بند وي سم صحیح مثلا یو یا ډوډۍ نشي تیرولای نو بیا هغه دغه سکین کوو او د دې عوامل پیدا کوو چې دا څه وجوهات لري چې د دې ستوني کې مثلا په صحیح ډول یا ډوډۍ نشي تیرولای. نو داسې مختلف بخشونه د ایمیجینګ دي چې هغه موږ ترسره کوو. نظری صاحب ستاسو پیغام هغو افغانانو ته څه ده چې نوی استرالیا ته راغلي دي او غواړي دلته د خپل خوښې په مسلک کې لوړ زده کړې ترلاسه کړي او کار وکړي؟ زه خو وایم چې هیڅ شی یا هر کومه درکه چې زموږ افغانان استرالیا ته راځي ناممکنه ده نه ده. ځکه استرالیا کې موږ استرالیا چې د یو د فرصتونو ملک دی چې زیات فرصتونه دي پکې. نو کله چې زموږ افغانان د ملک ته راځي نو باید د دې فرصتونو په سم ډول باندې استفاده وکړي، کوشش وکړي او داسې فکرونه کوي چې موږ یې نشو کولای. نو همدارنګه زموږ کوم افغانان چې مخکې له دې نه زده کړې کړي دي هر ټولنه کې آماده دي چې دغه نوي افغانان راځي هغوی سره مرسته کومک وکړي او د دې مختلفو لارې چې مثلا کوم څه کولی شي چې پوهنتون ته داخل شي ورسره مرسته وکړي. نو زه داسې وایم چې هېڅ شی ناممکنه نه ده، ډېر په اسانه ډول باندې کولی شي چې لوړې زده کړې ترسره کړي استرالیا کې او ترڅنګ باید د خپل د صحت فکر هم وساتي. نظری صاحب ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د خپل ژوند زده کړو او کار په اړه مو له اورېدونکو سره معلومات شریک کړه. ډېره مننه، ښه وخت ولرئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ دوام په ترڅ کې پاکستاني پوځ د دوشنبه په شپه د افغانستان په 3 ولایتونو هوایي بریدونه ترسره کړل. د راپورونو لمخې دغه بریدونه د پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه د پاکستان په دغه بریدونو کې د 28 ملکیانو وژل کېدل او د 9 نورو ټپي کېدل تایید کړي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې په یادو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوي او 130 نور ټپيان شوي دي. د پاکستان متجاوز پوځي رژیم ځلبیا په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د عام ولسي خلکو کورونه پناه شکل سپدې وحشانه بریدونه او بمبار کې د ښځو او ماشومانو په شمول تر دې مهاله 14 تنه په شهادت رسیدلي او 130 تنه کلیوال ټپيان شوي دي او درې بابا کورونه هم په بشپړه توګه ویجاړ شوي. د دې ترڅنګ خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي. طالبانو همدارنګه په کابل کې د پاکستان شاه دفیر اظهار کړی وو او دغه بریدونو په تړاو خپل رسمي اعتراض ورته سپارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینز احمد تکل رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې د پاکستان دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو، بشري حقوقو او د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقض بللی او په کلکه یې غندلی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شاه ظفیر احضار کړل او د افغانستان د هوایي حریم د نقض او د کونړ، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی وګړو پر کورونو د بمبارۍ په تړاو خپل شدید او قاطع اعتراض ورته وړاندې کړ. د افغانستان اسلامي امارت دغه بریدونه د نړیوالو اصولو، بشري قوانینو او د هیوادونو د ملي حاکمیت ښکاره نقض ګڼي او په کلکو ټکو یې غندي. بل لورته پاکستان دغه بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې دای په خیبر پختونخوا، بلوچستان او کراچۍ کې د ورستیو بریدونو په خبرګون کې ترسره کړي دي. د پاکستان د اطلاعات وزیر عطاءالله تړل ادعا کړې چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو پټنځایونو په نښه شوي او 29 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان دغه هوایي بریدونو پر وړاندې پراخ غبرګونونه هم راپورته شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني د پاکستان د غبرګونونو ته په خبرګون کې ویلي چې دا بریدونه یوازې امنیتي پیښه نه ده
بلکې د افغانستان د اوسنی وضعیت، ملي دریځ او راتلونکي په اړه د ژور فکر، ملي حساب او صادقانه ارزونې جدي ملي بلنه ده. حامد کرزي هم دغه بریدونه غندلي او ویلي دي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقض او د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف عمل دی. کرزي له پاکستان غوښتي چې له دوګوني سیاست څخه لاس واخلي او له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې جوړې کړي. د پخواني حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې دا ډول بریدونه د تاوتریخوالي او کړکېچ د لا زیاتېدو لامل کیږي. د هغه په وینا د اختلافاتو د حل لپاره د زور کارول اغیزمنه او دوامداره حل لار نه ده، بلکې رغنده خبرې اترې او سوله ییز تفاهم یوازینی مناسب لار ده. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد هم د پاکستان بریدونو ته غبرګون ښودلی ویلي دي، سره له دې چې نړیوالو او کورنیو لورو د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې وه، اسلام آباد یو ځل بیا پر افغانستان برید کړی او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خلیلزاد پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم د اختلافاتو حل غواړي که په افغانستان کې نورې موخې تعقیبوي؟ هغه خبرداری ورکړی که د پاکستان موخه د افغانستان بې ثباته کول وي، دا به د امریکا له ګټو سره هم په ټکر کې وي. ځینې هیوادونه او نړیوالو بنسټونو هم د پاکستان د بریدونو ته غبرګون ښودلی او د دې بریدونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان د وروستیو بریدونو وروسته یو شمېر افغانانو بیا په کابل کې د پاکستان د سفارت د تړلو غوښتنه هم کړې ده. دوی ویلي تر هغه چې پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او ملکي وګړي په نښه کوي، د دغه هیواد د سفارت فعالیت باید ودرول شي. په همدې حال کې د چارو کارپو خلیل احمد نادم بیا پاکستان د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ بولي. هغه ټینګار کوي چې طالبان باید ملي یووالی پیاوړی کړي، خلک پر ځان راټول کړي او د هیواد د دفاع لپاره لازم چمتووالی ونیسي. نادم زیاتوي که د خلکو مشروع غوښتنې عملي شي، ملي وحدت او د ولس ملاتړ به نور هم پیاوړی شي. ګورئ، پاکستان دا اول ځل نه دی چې پر افغانستان باندې یرغل کوي. د 40 کال کې چې په افغانستان باندې بریدونه کوي، د افغانستان زیربناوي د منځ د افغانستان نظامی قواوی د منځ دا د مونږ دایمي دښمن دی د افغانستان. د لپاره پکار دی چې نننی حکومت دی باید یو څه کار وکړي. داسې نه کیږي چې ناس یو مونږ غچ اخو داسې یو کار وشي چې ولس دی پر ځان راټول کړي. داسې یو کارونه ګامونه دی واخلي چې ولس پر دوی باندې راټول شي، ملي وحدت دی تامین شي، چې خلک د دوی په پلوي د افغانستان د دفاع لپاره چمتو شي. نو د دې لپاره ضرورت دی چې اسلامي امارات هغه غوښتنې چې ولس لري، هغه غوښتنې چې بلمللي جامعه لري، هغه دی باید بل اخره عملی کې هغه مشروع غوښتنې چې د دې لپاره هم به خلک خوشاله شي، هم خلک به هم د نظام دفاع وکړي، هم د وطن دفاع وکړي. بلخوا د چارو بل کارپو او پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وایي پاکستان دغه بریدونو لارې غواړي خپل ستراتیژیک موخې ترلاسه کړي. د هغه په وینا اسلام آباد هڅه کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې ګواکې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی، نه پاکستان. پاکستان هم بهرنۍ پروژه وظیفه لري د غرب امریکا له خوا چې د سیمه نارامه کې تهدید ایجاد کی جوړ کی، روسیې ته، چین ته، ایران ته، باګرام ته برتراسي، داعشانو مختلف ډلې تراولي، اسیا مرکزي ته انتقال کی، په طالبانو باندې فشار راوړي تر څو دوی خواستی ومني. نو په ټوله کې د غرب دا باز هدفونه دي او پاکستان هم دلته باز اهداف لري. پاکستان داسې بریدونه تر سره کوي، راځي ملکی سایه ولي او ځان متضرر کوي، په دې کې خپل پیسې او ابرار د معیشت او هر څه مخلي او په دې اړه ډول کې هغه ګډوډي چې پاکستان کې دغه پاوند دی خطر ګرځي او تورسټي ډلې متاسفانه افغانستان ته غواړي انتقال کی او نړۍ ته هم وخی چې ګواکې افغانستان د توریزم مرکز ده. نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ په وروستیو کلونو کې څو ځله د سرحدي نښتو، هوایي بریدونو او د یو بل پر وړاندې د تورون لامل شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې وسلوالې ډلې پر پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. وروستي هوایي بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او امنیتي اړیکې له پخوا ډېرې ترینګلې شوې دي.
زموږ اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ کچېر غواړئ زموږ د نن ورځې د خبرونه او یا هم د خوانې خبرونه مطالبه اورئ نو تاسو کولای شئ زموږ لوي پاڼې څخه لیدنه وکړئ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sbs.com.au/pashto تاسو هم درس کولای شئ په یوټیوب کې د اس بي اس پښتو چینل پیدا کړئ هلته هم کولای شئ چې زموږ مرکه او راپورونه واورئ یو ځل به هم ستړي مشئ تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ اوس به زمال همکار اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د ورسته مهمه پیښو په اړه واورو د دې ونې د مهمو پیښو د جزئیات سره د اسلام ګل افریدي نیکی هله السلام قبول کړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند طاهر اندربي ویلي دي چې د سند ایالت په مرکزی ښار کراچي کې پرنجر ځواکونو باندې د وسلواله برید په عکس العمل کې په اسلام آباد کې د افغان ناظم الامور د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته حضور کړی شوی دی او دته د پاکستان د لوري هغه ټول اسناد سپارل شوی دي چې په دې ورستي برید کې افغان وګړي ککړو طاهر اندربي زیاته کړه چې د غلیدنې پر مهال باندې پاکستان پر افغان طالبانو یو ور بیا وکړو چې د هغه وسلوالو ډله چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د هغه ځینې په پاکستان کې وسلوالو بریدونو لپاره پلانونه جوړوي نو باید چې د دوی د غوندي زینه د منځه د وړلو لپاره دوی عملی ګامونه واخلي ویاند زیاته کړه چې همدغه شانت اسناد په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامانی د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سپارل دي چې په کې تر غوښتنه شوې ده چې افغان طالبان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد باندې ګامونه واخلي کوم چې په پاکستان کې وسلواله بریدونه تر سره کوي او د دې خوندي زینه په افغانستان کې دي ویاند وویل چې په کراچي کې د رنجر ځواکونو پر مرکز باندې پر وسلواله برید کې افغان وګړي ککړو او یو افغان بریدګر ژوندې نیول شوی دی دوی پر دغه خبره باندې ټینګار وکړو چې پاکستان د افغان طالبانو ور په ور باندې دغه غوښتنه کړې ده چې د هغه ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د ګامونه واخلي چې په افغانستان کې پټ زین لري او د پاکستان د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی په کراچي ښار کې د رنجر ځواکونو پر مرکز باندې یو وسلواله برید تر سره شو چې پکې درې د رنجر ځواکونو عسكر ووجل شول او دا شنته د درې وسلوالو د وجل کېدو او د یو بریدګر د نیولو ادعا هم وشوه دغه برید پړه جماعت الاحرار وسلواله ډلې پر خپل اثر واخسته د پیښې وروسته یو ور بیا د پاکستان د لوري په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې هوایي بریدونه تر سره شول او دا شنته د پاکستان د لوري د غیدا وکړې شو چې د وسلوالو پټن زینې یو ور بیا په نخ کړې دي د پاکستان د اطلاعات مرکزی وزیر عطا تارړ په خپل ایکس پاڼه باندې د غیادو بریدونو په اړه لیکلي دي چې په دغه بریدونو کې 15 وسلواله وجل شوی دي بل ورته د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه باندې په دغه برید کې د بیګناه خلکو د وجل کېدو ادعا کړې ده او د پاکستان ټول تورونه یې رد کړې دي دوی ویلي دي چې په دغه بریدونو کې شپږ د شادي وګړي وجل شوی دي او دا شانت یو سلو درش په نور جوبل شوی دي د دغه یادو بریدونو په اړه باندې پاکستان اداري چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې په پکتیکا او د کونړ په بیلابیلو سیمو کې د جماعت الاحرار او د پاکستانی طالبانو مرکزونه په نخښه کړی دي پاکستانی چارواکو دریز خپل کړی دي چې دغه بریدونه د هغې په عکس العمل کې دي چې په دې ورستوي کې په پښتونخوا بلوچستان او په کراچي ښار کې وسلواله بریدونه تر سره شوي دي پاکستان ور په ور باندې دغه تور پوره کړی دي چې په پاکستان کې کیدونکو وسلوالو بریدونو کې هغه وسلواله ډلې لاس لري چې په افغانستان کې پټ زین لري او افغان طالبانو دغه وسلوالو ډلو د مرکزونو د منځ د وړلو لپاره هیڅ نه کوي هم پر دغه ټکی باندې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې د 13 اتو یا د 9 میاشتو راځي ډېر ترنګلې دي 15 وړه تجارتي لارې د هر قسمه تجارت او د خلکو د تګ راتګ د لپاره تړل شوې دي یوازې د پاکستان نه افغان کډوالو ته بیرته افغانستان ته د تلو اجازه ورکول کیږي د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې د عوامي اکشن کمیټې د سوري لاندې د 1300 ورځو راځي احتجاجي پرلط پیل دی د پرلط کوونکو سره د لیدو کتن لپاره د اسلام آباد نه د مخالفو ګوندونو د ائتلاف مشر محمود خان چکزی په خوانه صدر اعظم شاهد حقان عباسی مصطفی نواز کوکر سلیم اکرم راجا او علامه ناصر عباس څوک چې د بیلابلو ګوندونو مهمه مشران دي کشمیر ته د تلون اسلام آباد پولیسو منع کړی دي دغه یادو تنانو رسوي ته په خپل خبرو کې وویل چې دوی د مرکزی حکومت او د پرلط کوونکو ترمنځ د خبر
خبرو بهیر پر مخ وړاندې د بوتلو لپاره هڅه کولې خو کله چې دوی خپل سفر د اسلام آباد څخه پیل کړو نو د سهلا په مقام باندې د پولیسو د لوري دوی ته د تلو اجازه ورنکړې شو دوی و چې د پولیسو څخه یو پختل چې ولې دوی ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي او چا دوی ته امر کړی دی نو دوی ته په جواب کې وویل شول چې د مرکزی حکومت د لوري دوی ته امر شوی دی چې دغه خلکو ته د تلو اجازه ورنکړي شي دغه یادو مشرانو بیرته د ستنیدنه ورستو یو خبري ناسته هم وکړه او په دې کې دریز خپل کړو چې باید مرکزی حکومت د پوهه څخه کار واخلي او دغه خلکو ستونزې ووري او د ستونزو د حل په برخه کې د زور څخه کار نه اخلي د 1300 زورای سي د عوامي اکشن کمیټې په نوم باندې د یو تنظیم د سوري لاندې د کشمیر پر اولاکوټ سیمه کې احتجاجي پرلط پیل دي دوی د مرکزی حکومت نه بیلابل غوښتنې لري چې پکې تر ټولو لوی غوښتنه یې د کشمیر په اسمبلی کې د مهاجرو کشمیریانو 1200 څوکۍ د منځ وړل دي د شانته په وړو د برېښنا په بیو کې دوی ته اسانتیاوي ورکول هم شامل دي خو له دغه غوښتنو پر مهال باندې د خوډه په پیخو کې پولیس او عادي وګړي ووجل شول لدې ورسو د کشمیر د حکومت د لوري په عوامي اکشن کمیټه باندې بندیز ولګول شو او دغه کمیټه کالادم یا باطل وګرځول شو د پاکستان مرکزی حکومت په دورستوي کې د بي بي سي هغه راپورونه یو اړخزه بلل دي چې پکې ویل شوی دي چې د پاکستان مرکزی حکومت کشمیر ته د خوراکي توکو او د داروګانو دوړلو اجازه نه ورکوي او یو شمېر مال وړونکو ګاډي په بیلابلو ځایونو کې په لارو کې درول شوی دي په کشمیر کې دغه احتجاجي غونډه په داسې حال کې پیل دي چې په راتلونکي 28 جولای باندې د کشمیر د اسمبلی د 350 څوکۍ لپاره ټاکنې بکیږي په دغه ټاکنو کې 15 وخت عمومي څوکۍ چې پکې بیا 3 د ځای ولسونو او بیا 12 د مهاجرو کشمیریانو لپاره دي 15 د زنانو لپاره یو د پوهانو یو د دینی عالمانو او دغه شنت یو په خارج کې د کشمیریانو لپاره څوکۍ ځانګړې شوې ده اوس یو خو په سیمه کې د امنیت او وضعیت د کړکۍ سره مخ دي او بل ته د انتخاباتو نیټه رانږدې ده د مرکزی حکومت د لوري د غستونځ د حل لپاره د یاد کمیټې نه د غوښتنه شوی و چې مرکزی حکومت د دوی د ټولو ستونزو د اورېدو لپاره تیار دی خو په شرط دی چې دوی د احتجاجي پرلط ختم کړي خو د کمیټې د لوري ویل شوی دی چې د دوی احتجاجي پرلط په دوام لري او دوی د مرکزی حکومت سره د خبرو کول لپاره تیار دي د مرکزی حکومت د لوري په ټولنیزه رسنیو کې هم د یاد کمیټې په اړه باندې بیلابل نتایج شوی معلومات خبروي او وایي چې د یاد کمیټه د زنه هغه هوادونو یا د خلکو نه مرسته اخلي چې هغه د پاکستان پر ضد دي پر اوس مهال د پاکستان په ډېرو سیمو کې هوا ډېره توده شوې ده او خلک یې له لوی مشکل سره مخ کړي دي خو بل ورته د هوا په جندنې ادارې اټکل کړي دي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې د هوا د په بلابلو برخو کې د بارانونو ترڅنګ د سیلابونو او د غرونو د خویدو خطر هم شتون لري پر اوس مهال باندې د پاکستان په میداني سیمو کې د حرارت درجه د 40 نه واخله تر 40 پورې رسیدلې ده د شانته په غرایزو سیمو کې د تودوخه درجه د 20 نه واخله تر 15 سنټیګریډ پورې رسیدلې ده پاکستان د نړۍ په هیوادونو کې شمار دی چې د اقلیم بدلون له امله د ډېر ستونزو سره مخ دي او موسمونو یې ډېر تغیر کړی دی د دیونه د مهمو پیښو په اړه جزئیات چې تاسو اوریدل اسلام ګل افریدي اس بي اس پښتو پیښور قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ تاسو خبرونه تاسو ته ل سیدنی څخه خبريږي زموږ خبرونه به ل لنډه د میورسته هم دوام ولري یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسو اس بي اس پښتو ته غواړئ اوس هم تاسو پام د تورستانګي د ټاپوګانو د اوسیدونکو د بیرغ په اړه برابر شوی رپورت راوړم
په استرالیا کې تاسو ممکن 3 بیرغونه وګورئ چې یو ځای رپیږي. د استرالیا ملي بیرغ، د ابوریجنل خلکو بیرغ او د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ. استرالیا ولې 3 بیرغونه لري؟ د دې پوښتنې جواب د استرالیا د لومړنۍ ملتونو خلکو سره تړاو لري. ابوریجنل خلک او د تورستانګي د جزایرو اوسیدونکو د استرالیا 2 بیلابېلې ډلې دي چې هر یو یې خپل ځانګړی تاریخ، کلتور، ژبه او بیرغ لري. د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ له شین، آبي، تور او سپین رنگونو څخه جوړ شوی دی. په دې بیرغ کې یو سپین دودیز سرپوښ چې داری بلل کیږي او په منځ کې سپین ستوري ځای پر ځای شوی دی. دا بیرغ د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو استازیتوب کوي او لزمکي، سمندر، کلتور او ټولنې سره د هغوی ژوره اړیکه څرګندوي. د تورستانګي د جزایرو د ډیریو اوسیدونکو لپاره دا بیرغ د هویت او تړاو یو ځواکمن سمبول دی. که هغوی په ټاپوګانو کې اوسېږي، د استرالیا په لوی وچه کې ژوند کوي او که د نړۍ په نورو هیوادونو کې. د دې لپاره چې پوه شو چې ولې دا بیرغ د ډیرو خلکو لپاره دومره ارزښت لري، غوره ده چې کیسه له تورستانګي څخه پیل کړو. د تورستانګي ټاپوګانې د کوینزلند ایالت د کیپ یارک سیمې او پاپوا نیو ګینی ترمنځ د ټاپوګانو یو ډله ده. دا ټاپوګانې د استرالیا برخه ده او د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو کور دی. د هغو خلکو چې خپل ځانګړی کلتور، تاریخ او ژبه لري. په 1992 کال کې د ټاپوګانو د همغږي شورا د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو ترمنځ سیالي جوړ کړه څو د خپل ټولنې لپاره یو بیرغ جوړ کړي. ګټونکو طرحه د تھرسټي ټاپو د اوسیدونکو انکل برنارد ناموک لخوا جوړه شوې و. انکل برنارد د سیالي لپاره تر رسیدو لږه موده وروسته وفات شو او ونه توانید چې وویني د هغه طرحه به د خلکو لپاره دومره مهم سمبول وګرځي. د هغه د زوی برنارد ناموک جونز لپاره دا بیرغ ل خپل پلار سره د هغه اړیکه ژوندۍ ساتي. کله چې هغه بیرغ ویني، د ماشومتوب خاطرې او هغه شپې ور په یادېږي چې پلار به ناست و او په طرح به کار کاوه. د بیرغ هر رنگ او هر نښه ځانګړی معنا لري. شین رنگ زمکه ښيي، آبي د تورستانګي اوبه ښيي او تور رنگ د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو استازیتوب کوي. سپین داری د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو کلتوري هویت ښيي او پنځګونی ستوري د تورستانګي 15 مهمه ټاپوګانې ښيي. د ابوریجنل او تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو د قانون زکونکي ټایرل ویټي په تھرسټي آیلند کې زیږیدلی او لوی شوی او اوس د کوینزلند ایالت په ټاونزویل کې ژوند کوي. هغه وایي چې دا بیرغ د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو د ټولنې، کلتور او خلکو استازیتوب کوي. The traditional flag, I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people. برنارد جونز او ټایرل دواړه په تھرسټي ټاپو کې لوی شوي دي. هغوی دغه ټاپو کوچنی خو بوخته ټولنه بولی چې له کورنۍ او کلتور څخه ډکه ده. د ټایرل لپاره دا بیرغ د ورځني ژوند یو برخه ده. Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places here in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that, and how we're all connected and trying to move forward as one. برنارد جونز هغه وختونه یادوي چې ژوند د دې بیرغ له پیژندل کېدو مخکې څنګه و. هغه ولیدل چې دا بیرغ د 1990 کلونو له سیالۍ وروسته ورو ورو په ټاپو کې خپرېده. نن ورځ د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ په ټوله استرالیا کې رپیږي.
تاسو به د ښوونځیو، پوهنتونونو، پارلمانونو، محلي شوراګانو او د محکمو مخې ته ووینئ. دا بیرغ ډیری وخت د ابوریجنل او د استرالیا د ملي بیرغونو ترڅنګ راپیږي. برنارد جونز د تورستنګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ ل خپل کور څخه لري هم لیدلای دی. هغه د خپل مستند فلم Carrying the Flag لپاره بهرنیو فستیوالونو ته سفر کړی او دا بیرغ یې د استرالیا په سفارتونو کې په لندن، پاریس او نیویارک کې لیدلای دی. هر ځل چې هغه دا بیرغ وویني، هغه ته د خپل ماشومتوب یاد تازه کیږي، کله چې دغه بیرغ په ډیزاین د هغه پلار کار کاوه. No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia, and I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood, and then I snapped into reality and I was, oh, that's right, I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag. Bernard Jones غواړي چې ماشومان د تورستنګي د جزایرو د اوسیدونکو د بیرغ تر شا کیسه باندې پوښي. هغه د ماشومانو لپاره د Our Flag Our Story کتاب ل توماس مایو سره په ګډه لیکلای چې د توري جی مورډي لخوا انځور شوی دی. I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book. کله چې تاسو د تورستنګي ټاپوګانو بیرغ وګورئ، تاسو د ځمکې، سمندر او خلکو د ژوند سمبول ګورئ. دا هغه کلتورونه منعکس کوي چې په تورستنګي کې په ټول استرالیا او ټول نړۍ کې وده کوي. د ټایرل لپاره دا بیرغ د تیر او اوس کیسه بیانوي، خو همدارنګه د راتلونکي کیسو ته هم الهام ورکوي. It's good that we have a flag dedicated and designed by us, for us, to motivate us to continue our journey and move forward, so that we are having pride in acknowledging our cultural identity. قدرمن اوریدونکو، تاسو SBS پښتو ته غواړئ. د خبرونې پای ته نږدې شوی، تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت غواړم. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ، نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.